علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو خیرات کراري ده. پرون سه شنبه د کندوز د ولایت د اړوند د سرکینه په سیمه کې په دهشانو باندې عملیات وشو. په عملیات ترسره کې شپږ ته دهشان مردار سول او درې هم ژوندي ونیول سول او دغه جاینماز هم د یو کوټې نه موږ را پیدا کړو چې په دې جاینماز کې د فرشي ماین د ایښودلو ځای ورله جوړ کړی ده. تاسو وګورئ دا کې دا وګوره چې کوم جوماتو کې چې انفجار کېږي او چې جومات کې انفجار شوی ده د دې له طریقه دوی استفاده کوي. ګوره دا بله ټوټه هم دا ګوره دا داسې دا رقمي کېږي داسې چې کېږي فرشي ماین پکې اچول کېږي او هر جومات کې چې مثلا لاړ شي هلته جومات کې اوار کې بیا هلته وغواړي چې بس بې ګناه مسلمانان له بینه وځي. او ټول ملګرو ته زما له خوا نه دا پیغام ده چې په جوماتو کې چې مثلا هر جاینماز راوړلو پس داسې باید د ښځو کې فکر وکړئ دا جاینمازونه یې چیک کړئ. ګوره تاسو به باور پیرئ چې دا بم ده خو فرشي ماین دپاره یې جوړ کړی ده غواړي چې مسلمانان له بینه بوځي. د خوارجو له خوا نه دا جاینماز جوړ شوی ده او نن موږ په عملیاتو کې ګیر کړو. السلام علیکم ورحمتالله.